د واتس اپ د ګروپونو نه به څنګه ځان وباسو. ډېر ملګري نور خلک چې کوم دی په واتس اپ کې اډ کي، ګروپونو کې اډ کي، بیا هغه پریشانه وي چې یاره داسې شی شو دې ګروپونو به زه څنګه ځان وباسمه. په طریقه باندې نه پوهېږي، یا میسیجونه ډیلیټ هم کړي، هغې نه بعد چې بیا وګوري بیا هم هغه شان میسیجونه ورته را روان وي. نو دا په اسانه طریقې د ګروپ نه ځان ویستلی شو. واتس اپ ته به راشئ، واتس اپ باندې به کلیک کوئ. تاسو ته ښکاري د سر کې چې کوم هغه تاسو ته ښکاري سی کیے دن کی باتیں، دا ګروپ دی. په دې کې زه چاټ کړی یم او زه غواړم چې د دې ګروپ نه زه ځان وباسم. تاسو ته ښکاري دا ګروپ دی، زه غواړم چې د دې ګروپ نه ځان وباسم. د دې ګروپ نه زه څنګه ځان وباسم؟ په دې ګروپ باندې به کلیک کوئ. چې په دې ګروپ باندې مو کلیک کړلو، بیا په 3 ډاټس باندې کلیک کوئ. تاسو ته ښکاري 3 ډاټس باندې به کلیک کوئ. دې باندې به کلیک کوئ. چې په دې باندې مو کلیک کړلو، دا به آن کوئ. بیا به دا تاسو ته په سر کې چې کوم لیکل ښکاري ګروپ انفارمیشن، تاسو ته ښکاري دا ګروپ انفارمیشن شارټ کټ یې لیکلی انفو. سو داسې کار به وکړئ. په دې باندې به کلیک کوئ. بیا به لږ سکرول ډاون کوئ. تاسو ته ښکاري دا به سکرول ډاون کوئ. په آخري لاس کې تاسو ته لیکلي دي دا د تاسو ته لیکلي ګروپ اگزیټ. ها اگزیټ ګروپ ګوره ورته اگزیټ ګروپ تاسو ته ښکاري دا لیکل کړي، دا لاندې لیکلي ګروپ ریپورټ. نو تاسو به په دې ګروپ د اگزیټ ګروپ چې کوم دی دې باندې به کلیک کوئ. چې تاسو د اگزیټ مطلب دې نه وتل، د ګروپ نه وتل، په دې باندې به کلیک کوئ. بیا به تاسو ته 3 آپشنې راشي. یو ګوره تاسو ته راغللو ارچیو انسټیټ، دویم چې کوم دی کینسل، دریم چې کوم دی اگزیټ. نو دا وایي چې تاسو دې کې انټرسټډ یې که نه یې، او هر هیڅ ورته اچوئ که نه یې اچوئ. دا یو داسې هغه ته وغورځوئ چې تاسو ته ښکاري نه، خو تاسو په دې ګروپ کې چلیږئ. دویم چې کوم دی کینسل، تاسو دا کټ کولی شئ دې ځای نه. دریم کې کوم دی تاسو ته وایي چې اگزیټ، نو ډایرکټ به په اگزیټ باندې کلیک کوئ. تاسو ته ښکاري دا ګروپ چې کوم دی دا ریموو شو، دې ګروپ نه زه ووتم. یو آر نو لونګر ا ممبر ان دس ګروپ. دا یعنې تاسو ته ښکاري ما ته لیکل وکړل چې ته د ډېر وخت لپاره ته د دې ګروپ ممبر نه یې. پوه شوې؟ نو په دغه طریقې سره تاسو د ګروپ نه ځان ویستی شئ. بیا چې د ګروپ نه ووځئ او بیا تاسو غواړئ چې زه دا ګروپ ختم کړم، مکمل زما د سکرین نه ختم شي، نو بیا تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک کوئ. دا سوري لاندې به سکرول ډاون کوئ. تاسو ته لاندې کړي دي ډیلیټ ګروپ، دی نه ډیلیټ ګروپ، په دې باندې به کلیک کوئ. تاسو به د ګروپ نه مکمل طریقې سره ختم شئ. ګوره ته ډیلیټ ګروپ ویې دې کتو چې کوم سر کې و هغه مکمل زه د دې ګروپ نه ووتم. په دغه طریقې سره تاسو د ګروپ نه ځان ویستلی شئ.